ډېره ډېره مننه ګلبدین نایب چې وخت مو راکړه او پوهېږم چې ستړي ستومانه بې خوبه به یې. غواړم د استرالیا د لوبې نه راته پیل کړئ. 4 وکټې مو واخیستلې او په هغې لوبې کې تاسو هغه ټرنینګ پوینټ چې ورته وایي د کرکټ په اصطلاح کې هغه د لوبې روح مو بدل کړ. څه قصه وه؟ لومړی سر کې خو ټول سلامونه او طالبونکو ته داسې داسې هغه احساس هم دا رقم ته یعنې زه نه شم ویلی. زه اوس څه ووایم چې لکه محنت او خواري چې ته یو شي لپاره کوې او تا ایم هدف دې غټ وي نو هغې کې انشاءالله تعالی هم سره مرسته کوي. نو که زما نه یوازې دغه میچ یعنې موږ د ورلډ کپ ته راتلو نو زموږ نه یوازې دی ما بلکې ټولو د ټیم د هلکانو هغه مورال دا رقم ته لکه مخکې ما نه و لیدلی. حقیقت کې وایم ځکه مخکې موږ نړیوال جام ته به راتلو یعنې یو قسم هلته هم محنت و خواري وه خو دا ځل چې څه رقم ته ښکاره کېده زه یعنې دا وایم چې دا علت یې ټول دغه ټیم دغه څومره دا د هلکانو پوزټیو یو انرژي او دغه مثبت خبرې کول یعنې دا ما د انرژي راکړه او راکوي ځکه چې زه خپله ما نه شو زه کله کله وبخښه کله کله چې دا میچ ګورم دا هایلایټس ګورم نو زه خپله نه پوهېږم چې زه دومره احساساتي او دومره جذباتي او دومره چیغې چې اوس پورې مې ستونی ناست ده. نو هغه میچ د ما د کریر او بیا خاص کر د افغانانو لپاره چې کوم درد دې په زړه کې و نو زه ویلی ځم چې یو دغه شی ما په زړه کې و چې خدای پاک ماته یو موقع برابره چې دوی په خلاف باندې نو هغه لپاره هم د ما مایند کې هم دا و او بل بالینګ کې ځکه ماته موقع میلاو شوه او بل ځکه راشد ته که وګورې راشد کپتاني ته یعنې هغه ډېر ټرنینګ پوینټ و هم د ټیم لپاره هم د میچ د کپتان لپاره. نو راشد ډېر بریف ډیسیژن وکړ نو زه وایم چې بیا دا ټول کریډټ راشد ته ځي ځکه چې کپتان یا لیډر زه همیشه یو شی وایم چې کپتان او لیډر کې ډېر فرق وي. ځکه کپتان یو ټیم لیډ کوي یو څو کسان او لیډر یو پوره یو نیشن یو لیډ کول. نو زه وایم چې راشد نه یوازې ښه کپتان ده بلکې یو ډېر ښه لیډر ده. نو هماغه ورځ که څنګه خان صاحب تا ته هم بهتره معلومه وي نو ډېر تاریخ یعنې ډېر یو اوږدوب د ما په ژوند کې به انشاءالله پاتې. قسم په تاسو په خبرو کې یاده کړه ته ډېر هیجاني وي. ستاسو یو اکشن هغه خو زما مټې خو دومره غټې دي خو ستاسو مټې غټې دي. هغه اکشن مو ډېر مشهور دی. په هماغه اکشن ډېر ستاسو مینوال تاسو پېژني که افغانان دي که غیر افغانان دي خو دلته ډېر احساساتي وي. ولې د استرالیا خلاف دومره احساسات او دومره غټ جشن؟ ان صاحب اختیار درته وایم زه په 2023 ورلډ کپ کې زه په ټیم سره وم خو زه ریزرو کې وم یعنې هغه درد ما نه هېرېږي هغه ځکه هلته مونږ ډېر په چیغو زړلي ول نه یوازې د ټیم هلکانو ځکه هغه مونږ سره هلته انډین دغه سټاف والا ول هغوی هم دومره یو ځانه مونږ سره دادا مونږ ورته ویلې هغه بیچاره هم زړل ځکه هغه هغوی مونږ ته دومره مونږ دا نه لوبه ده راځي ځکه خو هغه مونږ خپل چې کته لوبه چې مونږ نه دا رقم لوبه دوی ویل چې هغه د مونږ په غېږ کې پرته وه د مونږ د هغه په لاسونو کې وه هغه د عام اصطلاح لکه د خولې مړۍ رانه وباسله. نو هغه درد نه یوازې ما بلکې ډېر لوبغاړو څومره چې په دې ټیم سره نه ول په هېواد کې ول نو زه ویلی ځم چې زه هماغه شی ما په زړه کې او هماغه موقع خدای پاک راکړه ځکه ټولو ایفرټ وکړه ټیم کې هغه میچ کې ټولو ایفرټ کړی ده. که ته وګورې که کریم جنت ښه کیچ نه واخیستی نور احمد ښه کیچ نه واخیستی نوین ښه بولینګ نه و کړی ګربز او ابراهیم ښه سټارټ نه و واخیستی د نبي هغه ویکټه د راشد هغه ویکټ اخیستل تاسو وایي ټول د یو ټیم لوبه یعنې دا ټول د یو ټیم لوبه وه ځکه
زه بیا وایم چې نه ځکه یو لوبغاړی چې د کریډټ اخلي باید هغه 10 وړه لوبغاړي په خپل اوټ کړي او هغه 200 رن د میچ کې بیا ته ولې چې دغه لوبغاړي ولا خوک زه ویل چې دا د ټول ټیم لوبه وه ځکه دې کې هر یو لوبغاړی ښکاره کېده او بیا زه خپله په ځان نه یم پوهېږم چې زه سره کوم ته یعنې ما هغه یعنې هانس صاحب تاسو که ډېر وخت نه فالو کوئ خو تاسو خپله زه لیدلی یم خو ویکټ نه وروسته اخیستل نه دومره کله مې نه دي کړي خو په دغه میچ کې یعنې قسم کوم زه په خپل ځان نه یم پوهېږم یعنی دا یو ډېر تاریخي ورځې شیبې نو بیخي او بیا د یو لوبغاړي لپاره او د وطن لپاره د یو ټیم لپاره نو هغه د احساساتو ټوله قصه 2023 کال کې چې دوی لوبه ګټلې وه نو تاسو په زړه کې دا خبره غوټه کړې وه که وخت یې راغی ورځ یې راغله بیا به حسابه کتاب کوو ښه راځه د کرکټ په همدې اړه به بله پوښتنه وکړم 4 ویکټې مو واخیستلې د استرالیا د کوم لوبغاړي له اوټ کېدو وروسته بیخي نهایتا خوشحاله شوی اوس مو چې هغه لوبه یادېږي یا هر وخت چې هغه لوبه ستاسو ذهن ته راشي تاسو وایئ چې یاره هغه ښه هانس صاحب تا ته خپله معلومات ده نه ما کله چې میکسویل کیچ نورونی و نو یو ټایم کې خیال کوي هغه سلیبریشن کې ما لاسونه جګ کړل نیوړ مې پاس وکړه بیا مې لاندې وکړه د سړک کې مې شوق مې وایي کیچ نیولی کړم نو هغه کیچ چې غورځېدلی هغه زړه کې مالې خو نور ماشاءالله ځکه هغه موږ اوس ماشاءالله یعنې زه که ووایم زه ډېر خوش قسمته یم زه ډېر خوشحاله یم په دې ټیم سره یم ځکه از سینیر چې ته کله دا رقم ته یو ټیم سره یو دا رقم ته هلکانو سره ته یې چې هغه د تا د وړونو په ځای یعنې ډېر واړه عمرونه هم دي او هغوی دومره پازیټیو او دومره یو مورال درکوي تا ته یعنې زه که دوی ته ګورم که نه زه وایم چې یعنې ولا کشکې داسې حالات ماحول مخکې مو وی نو کریډټ بیا هم زه وایم هغه ټول هلکانو ته ځي هغه دوی محنت او دوی خواري دوی هغه وطن ته جذبې سره لوبه کول او خپل هر څه ورکول وطن ته یعنې دا نشته په ډېر ټیم یو ټیم کې ما نه دي کتلي په دنیا کې چې زه خپل ټیم څومره نږدې نه ګورم دوی یعنې دا لوبغاړي دا رقم ته سوي دي دوی اوس وایي چې موږ راغلي یو څه ډول راغلي یو کوم مقصد ته راغلي یو نو داسې زه ګورم او دوی د هغه پازیټیو اپروچ ګورم نو ما ته ډېره انرژي راکوي او زه ډېر خوشحاله یم چې دا غوندې بینچ سره زه یم او دا همیشه وایم لوبېله دا خوند هم دا رقم ته کوي ځکه موږ کې اوس ماشاءالله که وګورې ټول سټاران دي ټول آی پی ایل کوي آی پی ایل غټ لیګ د دنیا خو بیا چې لوبه د وطن راشي چې زه بیا دوی ته وګورم یعنې بیا دا نه ګوري که دا خاوره ده تیږه ده خټه ده بس دوی وایي چې we have to do it for افغانستان نو خبرې مو اوږدې شوې نو د میکسویل ویکټه وه زه همدې ته منتظر وم چې تاسې وایئ چې د میکسویل ویکټه وه تا ته معلومه ده نو جالبه وه په اتحاد او اتفاق باندې وغږېدی افغانستان ښې لوبې وکړې په دغه نړیوال جام کې د اتفاق نه واروخه بل څه شي سږ کال یا په دغه نړیوال جام کې د افغانستان په ټیم کې چې په نورو نړیوالو جامونو کې نه و او تاسو فکر کوئ چې دغه هم یو مثبت رول ولوبوي چې افغانستان ښه وځلېده او ډېرې لوبې وګټلې ما ځکه که وګورې یو خو دغه شی ډېر پلس پوینټ ده او بل د خواري هارډ ورک چې ورته وایي او یو ګول کریټ کول دي موږ بیا هدف ما شخصا نو موږ سره هغه یو سایکالوجست ده هغه موږ ته وایو تا ګول چی ده یعنې هر سړی خپل ګول لري بیا هغه وایي چې دا ګول خو اچیو کوې دې نه پاس د کوم ګولز دي بیا څه هدف لري بیا څه کوي دې د ګول نه پاس د کوم ګولز لري نو زه که وګورم دې هر څه سره څنګ ته د موږ د هلکانو کوم هغه پیشن ده او هغه کوم محنت چې ده نو زه ویلی شم چې دا ټول سره یو ځای کې نو هغه بیا ریزلټ ډېر پازیټیو وي نو علت یې هم دا ده چې هغه کوم محنت چې موږ دغه تېر یو کال نه چې دغه د ایونټ لپاره ډېرې لوبغاړو په میچونو کې یا سیریزونو کې یو به و یو به نه و یا فلان کوي دا خبرې هم راتلې پکې خو بیا هم حتی یعنې راشد
کپتان زه ولې وایم چې ځکه که څوک به ټیم کې نه مو هغه ته به میسج کوه هغه ته به میل چې ته باید کار وکړې په ځان باندې ته یې ټیم سره ته باید موږ مقصد ورکپ ده دا میچونه نه دي ته باید په پریکټس کې اوسېږي ته باید خپل محنت پرې نه دی ځکه دغه هغه لیډر وایي دی ته چې هغه نه یوازې د 15 کسانو ته وګوري هغه شاوخوا هم وګوري چې ما نور څوک دي سبا کې داسې ما ته پکار سي نو زه د علت یې همدغه شی ده چې هغه محنت او خواري او هارډ ورک نو الحمدلله چې دلته قرار لرو هان صاحب او تام ځان په تکلیف کې راغلی تاسو چې هر چېرته یاست زه درپسې یم څه وایي پښتو کې وایي ما مه شمېره ډارګر نو تاسو د خدای لري انشاءالله ستاسو سفر تعقیبوو او د مینوالو او د افغانانو غوښتنه هم همدغه وي چې دغسې مناسبتونو کې باید د افغانستان اکثریت مطبوعات راشي خبریالان راشي د نورو هیوادونو زه چې کله کنفرانسونو ته ځم او د نورو هیوادونو خبریالان ګورم بیا ګورم زه یا کوم تکه یوازې پکې یم بیا خوشحاله کېږم هم خو خفګان په دې وي چې ولې نور نشته خبرې لنډوو کومه لوبه جالبه وه کوم بری تاسو ته په د نړیوال جام کې ان زه حقیقت که درته ووایم موږ لپاره هره لوبه ډېره جالبه ده اوس موږ هغه ټیم نه یو چې زه یو ډېر مې خوشحاله سم ولا فلانکی مې مات که بس موږ ډن شو بس خلاص نه زه اوس موږ ما لپاره د هر یو ټیم دلته ماتول یو هدف ده نه یوازې یو ټیم پورې ځان وتړم چې بله او استرالیا سره ما میچ ما وګټم ته خلک خوشحاله دي نه باید مخکې لاړ سم موږ مقصد دی موږ ایم باید غټ وي دا نه چې زه یا انډیا سره یا پاکستان سره ښه میچونه کوم تر ګټم موږ اوس هغه مرحلونه وتلي ډیره ډیره مننه کور مو ودان چې وخت مو راکړه او دلته به یو نورې خبرې بیا هم وکړو او ټولې خبرې نه خلاصوو نو پوهېږم غږ مو ناست و غږ مې ناست ده که نه څنګه بخښنه زه غواړم چې په تکلیف ولا زه بس ته لږ ګران یې که نه ځکه په دې خاطر باندې ښاغلی ګلې ډېره مننه خوشحاله اوسې مننه